بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. عزتمندو کتونکو زم بلال حمزه او تاسو ګورئ جرار ټیکنیکل چینل. نن بیا د اډاپ اډیشن یو نوی ویډیو سره حاضر یو. مینوالو زیاتر کمنټس میسج به داسې راتللی چې موږ ته صرف او صرف په سافټویر باندې تاسو د سټوډیو اواز جوړ کې کوم چې نعت حمد تلاوت دی هغه موږ به صرف په سافټویر یعنی صرف په اډاپ اډیشن باندې هغه آډیو څنګه رنگین طریقې سره تیارو. نو مینوالو دغه ویډیو نن زه تاسو سره شیر کوم. بل زیاتر ملګري لکه پلګین به پې نه اپلای کوو، کوم چې د بار نه پلګین راځي هغه به پې نه اپلای کوو. یعنی کوم هغه پلګین کوم چې موږ ورته نور انټر کوو یعنی ایکسټرنل وي هغه موږ دې ته انټر کوو. نو هغه پلګین نه علاوه به موږ آډیو څنګه تیارو. خو بعضې کتونکو مینوالو دا هم میسج کو چې پلګینس ته وایي. نو مینوالو کوم اواز چې کوم چینجز راځي دا د پلګین په ذریعه باندې راځي. لغوندې تاسو ته بغیر پلګینه آډیو پلی کوم او بیا پلګین سره هم پلی کوم. کتونکو دوست آډیو دی په دې باندې پلګینه اپلای ټولو باندې پلګین اپلای دی، خو دا اوس زه بندوم پلګین ما ټول بند کړي دي. آډیو ته پلی کوم تاسو لږ شانتې وورئ. دا امیران می خوښ دي، دا حافظ سعید پاشانتی، دا امیران می خوښ دي چې ورته کتل خوند کوي، داسې ځوانان می خوښ دي، دا حافظ سعید پاشانتی. دا خاجي کتونکو دا بغیر پلګین آډیو اوس چې په پلګین اپلای شي نو آواز کې به الریډي چینجز راځي. دا حافظ سعید پاشانتی، دا امیران می خوښ دي. رننګ لري دوی زکیو رحمانو ګورا، د اخلاقو نمونه د سکیب جانو ګورا. اوسم رننګ لري دوی زکیو رحمانو ګورا، د اخلاقو نمونه د سکیب جانو ګورا. اوسم رننګ لري دوی زکیو رحمانو ګورا، د اخلاقو نمونه د سکیب جانو ګورا. د سیف الله خالد غوندې د ازمریان می خوښ دي، د حافظ سعید پاشانتی، د امیران می خوښ دي، د حافظ سعید پاشانتی، د امیران می خوښ دي. ورته کتل خوند کوي، داسې ځوانان می خوښ دي، د حافظ سعید پاشانتی، د امیران. حاجی کتونکو تاسو افیکټس هم او پیجندل چې افیکټس ته وایي. اواز کې ټول چینجز راوسته چې کوم دي دا افیکټس کار دي، صرف او صرف ریکارډنګ چې دا سافټویر کار دی. خو بیا په بعض سافټویر کې خپل پلګین هم موجود وي. نو اوس مینوالو راځو دا بالکل کلوز کوو او کلوز کېدو نه بعد به زه سافټویر کولو کوم چې مین سافټویر دی تاسو سره بعضې مینوالو اغوښتی دی، بعضې مینوال د سټوډیو نه ترلاسه کړی، هر چا د هر ځای نه ترلاسه کړی دی. خو دغه پرابلم ورته راځي چې هغوی سره پلګین نشته دی او که انټرنیټ نه ډاونلوډ کوي پلګین نو هغه هم زیاتر په پیسو وي. د پیسو نه علاوه چې کوم دی نو هغه بیا هغوی ته دغه مشکلات پکې راځي چې انپوټ کېږي نه که انټرنیټ نه ډاونلوډ کړي. نو مینوال اوس راځو د هغې طرف ته چې موږ به صرف او صرف په سافټویر باندې ښه زبردست آډیو څنګه جوړو چې څومره زبردست جوړیږي. نو مینوالو سافټویر چې کله رن شي هغه داسې کي موږ به ملټي ټریکس باندې هم کلیک کولی شو او په ویب فارم باندې هم کلیک کولی شو. خو ملټي ټریک کې لږ طریقه اسانه ده. اوس د دې نه بعد چې کوم دی مینوالو زه به یو ټریک سلیکټ کړم که 5 نمبر نه بعد چې کوم دی نو هغې کې به زه مایک آن کړم. مایک آن کېدو هر کمپیوټر کې بدلې طریقې ځکه دې کې سمپل شان انټرنل ساوند کارډ لګېدلې لکه زه زیاتره ملګرو لګوم کوم چې زموږ نه سیسټم اخلي تیاری ډېره ارزان قیمت سره نو هغې سیسټم تیار کړي او بیا پې خپل ریکارډینګ کوي. نو هغه سیسټم کې موږ دا کارډ لګو. نو ما الریډي ساوند کارډ ولګولو، ساوند کارډ چې کوم ډرایور را سلیکټ شو اوس ریکارډینګ کېږي. نو ریکارډینګ به زه لږ شانتې وکړم، ما ټایم به هم نه ویسټ کوو، خو بیا هم ویډیو به غټیږي. خو تاسو په پې نه تنګېږئ، ویډیو به ضرور لایک کوئ. که تاسو ویډیو دغه شان نه لایک کوئ نو زما نوي ویډیوګانو
بیا خامخا ډېر لیټ راځي، ځکه بیا مال هم مزه نه راکوي چې زه ویډیو اپلوډ کړم. زما ویډیو څوک نه خوښوي نو مینوالو ګوري تقریبا 150 کسان او بیا چې لایک پې نه راځي. نو اوس به لږ شان د ریکارډینګ وکړم، به هغه بیا موږ جوړ کړو چې څنګه جوړیږي. چې ورته کتل خوند کوي داسې غازیان مې خوښ دي، د حافظ سعید په شانتې د امیران مې خوښ دي، د حافظ سعید په شانتې د امیران مې خوښ دي. کتونکو دا خو لږ شان ریکارډینګ ما وکړو، پته نه لګي چې صحیح دی او که نه دی، خو هسې لږ شان راته یاد و دې نه مخکې چې کوم نظم ما تاسو ته پلی کړو غالبا دغه سره یو. اوس به دا جوړ کړو. ګورئ په دې کې خپل افیکټس چې کوم دي که نه هغه د دې ځای باندې تاسو کلیک کړئ، د دې ځای نه دا بر چې کوم دي دا دې کې خپل افیکټس دي، او دا وي ایس ټي وایل چې کوم دي دا دې ته نور انپوټ شوي دي، وي ایس ټي او وي ایس ټي 3 دا دې ته نور انپوټ شوي دي، او دا چې کوم دي دا دې کې خپل دي. نو مینوالو په دې کې بړومبې مونږ که تاسو مایک شور کوي خو نایس ریډکشن پې لګوئ، دې خو ګورئ دا افیکټس پې لګوئ. اوکې که نه کوي شوره، اوس دا مایک شور نه کوي، لکه دا الریډي ساوند کارډ لګېدلی انټرنل، نو دې شور نه کوي. نو دې چې کوم دی د دې دپاره به زه ډایرکټ پکچر ولګوم. دې خو ګورئ دا مې لګول، دا د دې خپل ټیونر دی، ښه زبردست کار کوي. تاسو ګورئ چې زه پې اواز څنګه جوړوم. لومبی نه ته لږ شانتې ساده اواز پلی کوم، آیا چې تاسو وایئ چې بالکل ساده دی. ښه جي مینوالو بخښنه غواړم اواز نه ریکارډ کیږي، کله چې اواز جوړیږي نو وخت کې اواز تاسو ته نه پلی کیږي. مینوالو زه به تاسو ته په اخره کې هغه اواز ټول پلی کوم چې څنګه ریکارډ شو. تاسو به امید لرم چې ډېر خوښ شي، خو بخښنه غواړم اوس نه کیږي. دا دوه لاینونه چې کوم دي دا به تاسو سر ته راورسوئ، بیا دې ځای کې به دا چینج کوئ. اوس ورته ګوره زه به دی کې دا آر به تاسو ختم کړئ، دا آر ختم. اوس به دا زه پلی کړم او دا به زه جوړوم، هغې پورې به دا پلی وي څو پورې چې دا ټیونر د دې سم شوي دي. خو د ټیونر نه وړاندې به زه ته یو بله خبره وکړم چې په دې باندې اواز تیزېدو لپاره به تاسو ماسټرینګ ولګوئ، سپیشل ماسټرینګ. دا ماسټرینګ زه دې لپاره لګوم که نه چې اواز لږ غوندې تیز شي، اواز زه اورم هم. بله خبره دا چې اواز لږ اوچت هم شي. د دې نه بعد به زه راشم کورس مې پلی کو، دا به لږ غوندې کم کړم، دا هم کم کو، ټیک شو. د دې نه بعد به زه راشم ایکو به پې ټولو اخر کې ولګو، ټیک شو. نور هم دې کې ډېر افیکټس دي، ریورډ پکې شته دی، دا هم پې پلی کو او چک به کو، دا به عمره آف کو، نه بعد به درست به دا ګورو. ښه جي مینوالو بخښنه غواړم اواز نه ریکارډ کیږي، کله چې اواز جوړیږي نو وخت کې اواز تاسو ته نه پلی کیږي. مینوالو زه به تاسو ته په اخره کې هغه اواز ټول پلی کوم چې څنګه ریکارډ شو. تاسو به امید لرم چې ډېر خوښ شي، خو بخښنه غواړم اوس نه کیږي، نو مشکلات دي. مینوالو ستاسو اواز چې کله سلو وي که نه نو هغه تاسو دغه ماسټر والیم نه هم تیزیږي، او که د دې نه علاوه تاسو په دې باندې امپلیفایر هم لګولی شئ. دې خو ته ګوره اوس ښه جي ګران کتونکو دا خو څه ناڅه صحیح شو، تاسو ورسره مخامخ ګورئ. خو دې نه بعد به زه اوس ټیونر سم کړم، اواز صحیح نه دی، چې کله دا سم کړم نو اینه بعد چې کوم دی نو بیا به راځو نور کار به کوو، ټیک ده.
کتل خوند کوي داسې غازیان مې خوښ دي د حافظ سعید په شانتې د امیران مې خوښ دي د حافظ سعید په شانتې د امیران مې خوښ دي د امیران مې خوښ دي چې ورته کتل خوند کوي داسې غازیان مې خوښ دي د حافظ سعید په شانتې د امیران مې خوښ دي د حافظ سعید په شانتې د امیران مې خوښ دي چې ورته کتل خوند کوي داسې غازیان مې خوښ دي د حافظ سعید په شانتې د امیران مې خوښ دي د حافظ سعید په شانتې د امیران مې خوښ دي خجی ګران کتونکو आवाज خو څه صحیح شو نو تاسو به کوشش دا کوئ چې تاسو دا پیکچر کم ټیونر دی دا بالکل صحیح راشي او اوس دینه بعد به پې زه د دې چې کوم ایکو د هغه اپلای کم د دې ایکو دا ما نه غوښتنه څه چل هم هېر شوی دی خو بیا هم تاسو ته لږ شانتې وړاندې کومه چې ما به څنګه سموله چې ورته کتل خوند کوي داسې غازیان مې خوښ دي د حافظ سعید په شانتې د امیران مې خوښ دي د حافظ سعید په شانتې د امیران مې خوښ دي حاجی ګران کتونکو تاسو خو لړې آډیو کتو چې اواز څنګه جوړ شو څه ناڅه بالکل زبردست به ورته هم ویلی شو او څه ناڅه صحیح ورته هم ویلی شو خو مینوالو که تاسو ته ما ویلیو ویډیوګان تاسو ته فري میلاویږي بیا هم تاسو ته وایم ځکه بعضې ملګري په وټساپ باندې میسیج وکړي چې ویډیو راولېږه سافټویر راولېږه مینوالو که تاسو په وټساپ باندې ویډیوګان غواړئ او یا سافټویر غواړئ نو تاسو ته ما د هغې قیمت ویلم دی چې سافټویر قیمت سافټویر قیمت چې کوم دی صرف سافټویر هغه چې 180 روپۍ قیمت دی او پلګین سره کوم چې زه پلګین اپلای کوم دی خو تاسو ګورئ دی بلکې ما اپلای کړی دی نو د دغه قیمت چې کوم دی هغه بیا 1250 روپو ته ورسیږي 1250 باندې بیا تاسو ته ملاویږي نو مینوالو که تاسو ته سافټویر یا پلګین پکار وي نو بالکل تاسو موږ ته په وټساپ دې نمبر باندې تاسو موږ ته میسج کولی شئ د دې نه علاوه که تاسو ویډیوګان ډایرکټ غواړئ نو بیا 2750 روپۍ دي هغه تاسو هم موږ نه اخیستی شئ ډایرکټ به وټساپ یا په ټیلیګرام موږ درلیږو نو مینوالو که تاسو ته بیا هم څه پرابلم وي نو تاسو موږ ته لاندې کمنټس کولی شئ زه به د هغې
په باره کې ویډیو تیاروم او تاسو ته به درلیږم. نو انشاءالله را روان ویډیو زموږ په دې ده چې پلګین به موږ څنګه انپورټ کوو. کوم چې موږ باراني پلګین دي هغه به موږ سافټویر ته څنګه انپورټ کوو تاسو به طریقه زده کوئ. لکه آټو ټیون شو، کورس وغیره داسې نور پلګین دي هغه موږ د سافټویر ته څنګه انپورټ کوو. مینوالو که داسې پلګین تاسو ته پکار وي اواز تاسو بیا هم وورئ. کبھی دس زوانان میں خوخ دی دا حافظ سعید پشندی دا امیران میں خوخ دی دا حافظ سعید پشندی دا امیران میں خوخ دی ورتک دل خون کبھی دس زوانان میں خوخ دی دا حافظ سعید پشندی دا امیران میں خوخ دی دا حافظ سعید پشندی دا امیران میں خوخ دی اسمرا ننگ لردوی زکی. نو مینوالو بالکل تاسو موږ سره په واتساپ باندې رابطه کولی شئ او دغه پلګین دغه سافټویر تاسو په پیسو اخیستی شئ. که تاسو ته فری یا بل سټوډیو تاسو بالکل راوړی شئ نو بالکل هیڅ خبره نه ده او طریقه به تاسو د زده نه بالکل فری زده کوئ. نو په دعاګانې کې مو یاد ساتئ او انشاءالله د را روان ویډیو پورې ماله اجازت راکړئ. د الله په امان.